ګوره ملک زبیر خانه د دنه دا تپوس کوه چې ته دا لور به په کومه طریقه چلې، ته به دا ښځه په کومه طریقه چلې، ته به پخپله په کومه طریقه کونه ورکې. نو ته اوس راغلی ته د یو بړوا، د یو چکلمار، د یو کوني، د یو خنزیر نه دا تپوس کوې چې څلورمه کلمه څه ده او درېمه کلمه څه ده. دله کلمې ورځي چې د دین نه خبر وي او دله کلمې ورتلې نو ده به ښځې چلولې. دا خو بړوا دی بړوا. دا ویډیو وګورئ بیا پې خبرې کوو. نه نو که ته هسې خبره یو سړي ته دغه وکړي چې دله دا نه ورځي نو زه خو سالم نه یم چې یار نو څلورمه کلمه دا خو ماشوم د محترم د څلورمې کلمه ته ماته لږه یاده که زه بیا ویم. ملک زبیر خان دته وایي چې ته درېمه کلمه ووایه. نو دې بړواله درېمه کلمه نه ورځي، دویمه کلمه نه ورځي، اوله نه ورځي، پنځمه نه ورځي، څلورمه نه ورځي، شپږمه نه ورځي. دته صرف دا وایه چې ته به ښځه په کومه طریقه چلې، دا لور به ته څنګه چلې، ته به پخپله څنګه کونه ورکې. بړوا انسانه ستا ښځه د بړوا وغېمه تا له کلمه نه درځي، ته ځان ته مسلمان وې، ته ځان ته تبلیغي وې، ته صرف او صرف تبلیغان بیزه بدنامې او اسلام او مسلمانان بدنامې. ته بړوا خنزیر صرف په نوم باندې مسلمان یې. تا ټول عمر کونه ورکړې ده چې کونه دې نه وې ورکړې که نه تا به داسې باسونه نه کولې. بړوا انسانه تا له کلمه نه درځي. ته ګوره ډم ډمي او ملک زبیره تا ته هم دا ویمه چېرته ظالمانو پسې چېرته ځه خلکو پسې ته راغلی ما له ډم له ته ما له د ډم نه تپوس کوې چې ته ما ته کلمه ووایه. دی خو پخپله کونه ورکوي، دا ښځې هم کوس ورکوي. د ده ښځه د بړوا وغېمه کوني خنزیر سړیه.